زمون د خاورو په کورونو تشدد شوی دی، زمون په غرونو چنارونو تشدد شوی دی. خان شهید کتابونه په دې ضروري دي چې که موږ ووایو نو موږ د هغې زمانې او د نن زمانې کمپیریزن کوو چې موږ څومره مخته تللي یو، او که موږ دا کتابونه وایو نو موږ یو دې حقیقت ته رسېدلی شو چې ډېر پوهه مو ترلاسه کړې ده. د کراچۍ په ښار کې نن د خان شهید یو کم 50م تلین دی. د دې دلته جلسه ده، د هغه د تلین جلسه په کراچۍ ښار کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي مناوي. نو موږ له دا انسانانو څخه له خلکو څخه دا پوښتنه کوو چې خان شهید به طور لیکوال دا څنګه انسان و، د کم کتابونه و، دا پوښتنه کوو. تر ټولو له مخه خپل نوم راوښه. ما نوم ظاهر مندوخیل دی او د ژوب اوسېدونکی یم، ضلع سینټرل ملګر. ظاهر صاحب دا راته وایه چې خان شهید به طور لیکوال د کتابونه کم مکمل تفصیل که ستا په ذهن کې وي دا بیان کړه. ټولو له مخه ستا ډېره شکریا چې تا ماته دا موقع راکړه چې زه په یو ډېر لو هستې او په دې ورځ باندې زه په شخصیت باندې خبره وکړم. بنیادي ستا سوال د هغه په دا وایم چې زموږ په دې سوسایټي کې داسې ډېر کم خلک وي په سیاست کې چې دوی دواړه اړخه برابر ساتلي وي، یعنې دی په حیثیت لیکوال هم پاتې شوی او دی یو سیاسي جدوجہد هم د ده سره روان ساتلی وي. نو خان شهید په هغو خلکو کې داسې واحد انسان دی زموږ په معاشره کې چې دی سیاست پلس دی یو لیکوال هم دی. په دې کې د ده اوس نور خلک هم لیکوال تېر شوي دي، خو د لیک خاص خصوصیت چې ما ته چې کوم یا ما لوستلی دی هغه دا دی چې د حالاتو مطابق هغه ټایم چې په مدرسو کې یا په سکول کې یا به عام د نصاب کم ډېر مشهوره شیان ولو د هغه د انسانانو سایکي ته یې وکتل، هغه شانې ترجمه کړو. لکه مولانا آزاد د قرآن شریف د پښتو ته ترجمه کړلی، نو دی په دې پوهېدلی چې په پښتو کې پښتانه قرآن شریف ډېر وایي خو په پښتو کې ترجمه نشته. دا یو ضرورت دی محسوسه کړلی، هغه ضرورت دی بیا ترجمه کوي. دغه نه نه دی د امام سعدي یو کتاب دی حکایات سعدي، دا هغه ټایم په مدرسو کې ډېر زیات ویل کېدل، یعنی د هرې مدرسې د نصاب حصه به وله، خو چونکې هغه په پښتو کې نه ولي، په عربي کې ولي، د دا مشکلات ولو خلکو ته د دې حل دا راوایسي چې دا شی د پښتو ته دغه کړي. نور کتابونه د په خپل ژوند لیکلي دي چې هغه یعنی په هغه وخت کې په خپل بایوګرافي چې ورته وایي دا ډېرو کمو خلکو کړی ولي. نو خان شهید په پښتانه معاشره کې هغه په خپله بایوګرافي کې دی خپل ځان نه ډیفاین کوي، دی د هغه معاشرې حالات او معاشره ډیفاین کوي. نو په دې وجې خان شهید که یو سیاسي رهنما دی له هغه سره دی یو ډېر لوی لیکوال هم تېر شوی دی. د خان شهید د کتابو نومان که ستا په ذهن کې وي کتابونه یې څو ول؟ داسې خو به ما ته یو 2-3 ډېر را په یاد دي کتابونه، خو یې ډېر دي. لکه دی سمد اللغات لیکلی دي د پښتو ژبه باندې، دی ترجمان القرآن دی ترجمه کوي، بیا حکایات سعدي چې دی ټرانسلیشن کوي، او دغه نه نه د خپل کتاب زما ژوند او ژوندون دا کتاب داسې مشهوره کتابونه دي چې دا ټیم زما په ذهن کې راځي. دغه کتابونه د نن سبا ځوانانو ته څورې ګټه ورسولی شي، څورې ضروري دي چې دا خلک یې ویایي لوستي. لکه ما خو مخکې وویلی په دا کتابو کې د هغه وخت حالات ډېر په ښایسته انداز سره بیان شوی دي، ډېر لوی د پښتنو لوی تحریکونه بیان شوي دي، خاص کر د کانګریس او د هغه ټایم چې کوم د مسلم لیگ تحریکونه تېر شوي دي، دا ډېر په اسانه او په ډېر ښه انداز د بیان کړي دي. نو ستا سوال چې دا اوس څه فایده کوي، دا په دې ډېر ضروري دي چې ته له تاریخ ځان نه کې خبره، ته په موجوده حالاتو خبره نشې کولی، او په موجوده حالات چې ته خبره نه وکړې ته د مستقبل پیشنګویي نشې کولی. مطلب ته دا یې چې دغه کتابونه هر ځوان ته پکار دي، پښتانه ته پکار دي چې دوی یې ویایي، په دې باندې ځان پوه ډېر ضروري دي، ډېر ضروري دي که دی غواړي چې دی له حالاتو او د نن سبا چې کوم د پښتنو حالات دي دا که موږ لکه یو کتاب دی د بغدادي پیر په نامه یو کتاب دی، دا یو ناول لیبل چا لیکلی دی، خو دا ناول نن 100 کاله مخکې لیکل شوی دی. هغه ناول چې کوم حالات د پښتنو معاشره بیانوي هغه 100 کاله مخکې
زموږ د وطن چې کوم حالات او مذهبي طور سیاسي طور هغه حالات سیم نن بیا روان دي. یعنی د خان شهید کتابونه په دې ضروري دي چې که موږ وایو نو موږ د هغې زمانې او د نن زمانې کمپیریزن کوو چې موږ څومره مخته تللي یو، او که موږ دا کتابونه وایو نو موږ یو دې حقیقت ته رسېدلی شو چې ډېر پوهه مو ترلاسه کړې ده، خو معاشره موږ اوس هم په هغه ځای باندې د جمود شکار ده. مننه. یون بوي منزل بوي کاروان بوي روان بوي، یون بوي منزل بوي کاروان بوي روان بوي، فکر د صمد بابا او میر محمود خان بوي. یون بوي منزل بوي کاروان بوي روان بوي، فکر د صمد بابا او میر محمود خان بوي. جبه یوا وینه یوا رنگ یو غورځنګ یو شړنګ د توري یو او د رباب د زړه آهنګ یو، دلته وي که هلته وي پښتون به وي افغان به وي، فکر د صمد بابا او میر محمود خان به وي. دا د احمد شاه وطن، دا د احمد شاه وطن پولې جهلم امو، دلته کمی نه مني نو هلته به درځم امو، چغه به یوه وي هم خیبر به وي بولان به وي، فکر د صمد بابا او میر محمود خان به وي. یا په ضمانت اسلام آباد د خپلواکۍ راکړي، حق په د ژوندون د خیرخواهۍ او سوکالۍ راکړي، یا په بیرغ بل رنګ وي آزاد پښتونستان به وي، فکر د صمد بابا او میر محمود خان به وي. نور به د پنجاب د بادشاهۍ مریان نه یو موږ، نور به د خپل کور د خپل رور قاتلان نه یو موږ، نور مال د هندونه دی چې مس په پامپړان به وي، فکر د صمد بابا او میر محمود خان به وي. نور به د طالب او مجاهد په نوم قتلي ګولا، نور به د نړۍ د اقاګانو ته ټیټي ګولا، حجره به وي جومات به وي حدیث به وي قرآن به وي، فکر د صمد بابا او میر محمود خان به وي. څو به د ساګر په غاړه ژوند د کربلا کوو، قام را غونډېږو مرکه کوو سلا کوو، هره یې ډنډه چې وي زمونږ په سپین میدان به وي، فکر د صمد بابا او میر محمود خان به وي.